ملنګ او بوزه. یوه ورځ یو ملنګ د کښته کلي څخه را روان و. کلیوالو ته د خدای پاک خیر ورکړي، صبات یې د بزه په خیرات کې راکړي. په دې وخت کې پر ملنګ 3 وزې ټګان پېښ شول. ټګانو په خپل منځ کې خبرې شروع کړې. یاره عجبه ښه چاغه بزه ورسره ده. ولا نن ښه د میلې ورځ هم ده، ونیسئ په یو رقم یې خطا بسو ځینې واخلو. دا خو ډېر اسانه ځینې اخیستل کېږي، خو په دې شرط چې تاسې به زما خبره منئ. اول ټک د ملنګ مخ ته ور ولوېدی. ملنګ باچا دا سپی څه په کوې چې په شا دې راخیستی دی، لږ چې ډېر در باندې ګران دی. ته لیونی که پسه دې چې د بزې او سپي فرق نشې کولی. ملنګ باچا تا ته درد ولیدل چې زه یې څه کوم، هر شی چې په شا دی. رښتیا هم دی نه چې د کلیوالو خطا ایستلی یم، یا نه یم خطا ایستلی، دا بزه ده. یو څه چې مخ ته ولاړی نو هغه دوام ټک مخ ته ور ولوېدی. ملنګ باچا څه نازولي ښایسته مړګې لګۍ دې راخیستی دي، خو ستا سره نو دا نه ښایي چې ته دې مړګې لګۍ په شا یوسې. ته ملنګ یې. وروره ته لکه چې په سترګو ړوند یې، ته نه وینې دا ژوندی بزه د ګیلګۍ نه دي. بخښنه غواړم، درد مه دروله، کېدای شي زه پر ناحقه یم. دا یوه ستې کیسه ده، نه یې ولاکه چې زه لیونی یم که دا خلک لیونیان دي. ملنګ څو ګامه اخیستې لا نه وه چې ملنګ باچا دا خر دې ولې په شا کړی دی؟ ژر یې وغورځوه، خلک در باندې خاندي. دا هېڅ امکان نه لري چې درې سره خلک دې غلط. رښتیا هم دا لکه چې بزه نه ده، دا باید روزبی دې په رقم بڼه کېږي. کلیوالو خدای مو خراب کړه، په ما مو ډېر غټ پسکن والی دي. ملنګ د ډېرې بیرې څخه بزه هلته ځای پر ځای وغورځوله او د هغه ځای څخه په ځغاسته ولاړی. ملنګ چې د دوی د سترګو څخه نیام سو نو 3 سره ټګان را ولاړ سوه، بزه یې کباب کړه او درته پزې یې ځانونه په ماړه کړه. هېڅکله هم د نابلده خلکو په خبرو باور مه کوئ.